بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. دته معوذتين ولیکي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې سورتونو مبارک لیکلي دي. وای دا سورتونه دو ځل نازل شوي، یو ځل په مکه کې نازل شوي او به چې کله نبی علیہ السلام مدینه ته لاړ او الته په يهودي جادو وکړ، د جادو اثر په وشو. نو دا غینه پس بیا د علاج د پاره الله دا سورتونه په دویم ځل په مدینه کې نازل کړه. نبی علیہ السلام په خپل علاج وکړ، ځان په دم کو. مدینه کې وسړیو د لبید په نوم باندې په نبی علیہ السلام جادو کړو. دا يهوديان نه دي، دا پخوانی جادوګر دي، دا ظالمان. او وس نه نه وسی په دنیا باندې ډېر لوی زور دی. تاسو ګورئ کنه د فلسطینیان غریبانان د مولو د غازانو په شان ته کټکې خو څوک د غدم نشي کولای ته ولې د سکه د سې د دنیا یې راولې ده، ټول دنیا داسې قبضه کړې ده. که عیسایان دي نو هغه د خپل ځان د لپاره استعمالي، بس په یو طریقه باندې استعمالي د مسلمانانو خلاف. که هندوان دي نو مسلمانانو خلاف استعمال. د ټول دنیا کافر قبضه کړي، کافر لازمي مسلمانانو بس قبضه کړي، څوک د غدم نشي کولای. او دا يهوديان ډېر مکار خلق دي، د مسلمانانو ټول نه لوی دشمنان د ځمکې په سر د يهوديان دي. او د فلسطین د جنگ نه تاسو اندازه لګولي چې څومره په بېرحمۍ او په بېدردۍ باندې مسلمانان شهیدان کوي. زنانو ته نه ګوري، ماشومانو ته نه ګوري، بوډاګانو ته نه ګوري، ټول په ټوله ولي ایسته. پته نه چې څو لکه ټنه بارود به پرې ورولي په دې غریبانانو باندې. نو دا پخواني دشمنان دي. د الله پیغمبر له زهر ورکړو او د نبی صلی الله علیه وسلم وفاتم به د هغه زهر د اثر د وجه نه شوی. دې وجه علماء د الله د پیغمبر مرګ د شهادت مرګ. نو په نبی علیہ السلام په دماغو څه اثر نو شوی. د وحی چې نبوي کوم مصروفیات په هغې څه اثر نو شوی، خو زما په بدن به تبه وډېره زیاته او بدن به مې درد کوو لکه چې چا تړلی یم داسې. او یو ځل وایي داسې پروت وم او وده نه ومه، د پیغمبرانو خوب هم داسې چې سترګې پټې خو زړه یخي. نو وایي دوه کسان رالو، یو مې د خپو ته ودرېدو، یو میکائیل علیه السلام یو جبریل علیه السلام. ویل یو بل ته وی چې مطبوب په ده باندې خو چا جادو کړی دی. ویل بل ورته وی چې چا پې کړی؟ ویل دې مدینه کې یهودي دی، لبید نومې دی، لبید ابن الاعصب، هغه پې کړی دی. کوم ځای کې پروت دی؟ زروان نومې وکوې دی، په هغه کې پروت دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دی لاړ نو نبی علیه السلام عایشه رضی الله عنها ما ته آواز وکړو چې زما بیماري خو معلومه شوه. نو به صحابه ولېږل، علي رضی الله عنه د الله د پیغمبر یخته مبارکې په طریقه باندې حاصل کړی او هغې په ګمونځ کې ول غوټې ورکړې وې، 11 غوټې ورکړې وې او جادو یې پکې پوکلی و، سمنتر یې پکې ویلی وې. او په نبي علیه السلام نو ګوره جادو الله پیدا کړی دی، اثر پکې الله اچولی دی. خو د جادو زده کول دا په دې امت باندې حرام دي، بلکې کفر او شرک دی. ګوره د جادوګر خواله به نه ورځي، جادو به زده کې نه، بس دا یو امتحان دی. امتحان د اوس چاړه ده، په دې کې الله د کټ کولو اثر اچولی دی. خو اوس ته دا نه شي کولی چې په خپل زړه باندې ورومنډې او ځان پرې مړ کړي، خودکشي ده که نه. نو جادو کې الله اثر پیدا کړی دی، اثر پکې دی، خو زده کول او کول د حرام کار دی. په چا به جادو نه کوې. اوس زمونږ په دې ملک کې داسې عجیبه چل دی که نه چې د مولانو خلکو له داسې ذهن ساز کړی دی چې د چا په سر هم دړي که نه او مولا له ورله چې دم مې کړي، نو به ته وایي چا د باندې څه کړي دي، وایي چا د باندې څه کړي دي. دا د سر دړم په جادو ورړی، د ملا دړم. هلکه بیماري نشته په دنیا کې، الله بیماریانې پیدا کړي دي بې شماره. نو بیماری راځي او د هغې علاج در سنت طریقه ډاکټر له ورشي هغه د له علاج وکړي. نو بس دا به چې څه پتې ورته نه لګي نو بس ایسته به جادو باندې ورواړي، چا د باندې جادو کړی دی، په خپل کور کې د باندې کړی دی. نو بس چې کور ته راشي بس تیار کاري نو سم دم کور ایسته پې وران کړي. دا لوی غضب دی. زه وایم دا دغه نه دي، دا جعلي دمګري، دا د یهودو علیه کار دي. د دې جادو نه دا خلک دومره یېرولی دی که نه چې بس د چا په سر هم دړ راشي بس چا راباندې څه کړي. نو چې کله دجال راشي که نه دجال له الله خپل هم طاقت ورکړی دی، خو د هغه په دې طاقت کې به لوی کردار د جادو مې ګورې. ښه یهودیان په دنیا کې ټول نه لوی جادوګر دي. اوس د جادو تعلیم خپلو بچو له ورکوي، خپلو ښځو له ورکوي. د دې دپاره اکیډمۍ کولاو کړي دي جادو په دنیا کې خورېږي، د جادو خور شي په دې خلکو کې.
نو جادو دا يهوديانو په هغه زمانه کې هم دې تعلیم ورکاو او اوس هم دنیا کې خور کړی دی او ډېر خلک د هغې دپاره کار کوي لګیا دي نو په نبي صلی الله علیه وسلم باندې په دویم ځل باندې دا صورت نازل شو او نبی علیه السلام وایي ما دا صورت به لوسته 11 آیتونه دي په دې کې نو چې یو آیت به مې ولوسته غوټه به خود کولاو شوه او چې 11 آیتونه مې ولوستل نو زما بدن داسې کولاو شو لکه چې بنده انسان چا تړلی او پرېږدي داسې دا بدن مې داسې کولاو شو هغه اثر دا د جادو بهترین علاج دی ګوره بهترین د علماو په مجرباتو کې لیکلي په چا باندې جادو شوی که نه جادو وایي دا هر صورت د 33 پیرې وایي روزانه معمول کې دی راولي په دې لاس دې چوفکۍ او لاس د بدن باندې راکاږي دا عمل د نبی علیه السلام نه ثابت دی او په اوبو باندې د چوفکۍ او هغه اوبه دې سکي نو په دې سره به الله هغه اثر ختم کړي چې څومره تیز جادو مې که نه الله به ایسته ختم کړي او چې څوک د جادو نه یریږي د بد نظر نه یریږي د جادو نه یریږي نو په حدیث کې دا الفاظ راغلي دي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير دا الفاظ به لزل وي سحر من نفس او لزل به وي د ماخام د من نفس دسه به وي کنه چې قبله ته مخي لا پاسېدل نه په دقه ټیم کې به وي لزل سحر او لزل ماخام نه به جادو اثر کوي نه به بد نظر اثر کوي او نو به جنات کینی ورخه د سجيبه وځي په مستند ښه په تاویل مویل پسې مزي شیخ الاسلام ابن تیمیه وی به په اخره کې وی خلق د دو صورتونو ته د خوراک او اسکاک نم ګور ډیر محتاج دي وی زه هغه مسلمان ته حیران یم چې دا صورتونه ته نه یاد د څنګه ژوند تیری په د بد نظری په د باندې بد جادو اثري په د باندې بد جنات او اثري په د باندې شیطانانو تسلط او غلبي وی د څنګه ژوند تیری وی زه په دې نه پیغام چې مسلمان دا صورتونه نه وي د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې د هر فرض منپس به د 3 صورتونه لوستل د سحر د منپس به 3 ځل لوستل د ماخام د منپس به 3 ځل لوستل چې د شپې به ود کېدن بیا به 3 پیری ولوستل او په لاس مبارک به چوف کړو لاس به بدن باندې راخل عائشه رضی الله عنها چې کله بیمار شګنه کم بیماری کې به وفات شو نو تکلیف به وته نو ما به ولوستل او د الله د پیغمبر په لاس مبارک او می چوف کړو به بدن مې ول راخل دا دومره عجیب وظیفه ده وره خو مونږ نه کو څوک کوي دا وظیفه او یې نه کوي ورین لله وین او دا وظیفه کوي خدا خپل بچو ته مزده کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل تو فرماید الله پیغمبر اعوذ برب الفلق پناه غواړم پر رب د سبا باندې من شر ما خلق د شر دا غسنه چې الله پیدا کړی ګور ټول شرونه به راګیر کړه ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیرینا اذا وقب کله چې پخشي او خورشي ومن شر النفاثات او د شر د پک وهونکو نافل عقدی په غټو کې علماء د نفاسات یا د نفوس جمع د نفوس النفاسات یعنی هغه نفسونه چې هغه په غټو کې پوکي وي او منتري کوي او یا د نفاسات من شر النفاسات د هغه خزونه چې هغه پوک وهونکي دا منتري او دا کوډي د په خزو کې ډېرې زیاتی وي ځکه تخصیص وک ومن شر حاسد او د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد کله چې د حسد ښکارا کی بسم الله الرحمن الرحیم قل تو فرماید الله پیغمبر اعوذ برب الناس پناه غواړم پر رب د خلکو ملک الناس چې باچا د خلکو دی الہ الناس او معبود د خلکو دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چونکي نه الخناس چې د پټیدون کې د په وخت د ذکر د الله تعالی کې چې د الله ذکر وشي دی او تختی او چې کله به انسان کې غفلت پیدا شي نو دی بیا راشي وسوسه اچي الذي اغه خناس وسوسه چې وسوسه چې په صدور الناس پسینو د خلکو کې من الجنه والناس د پیرانو والناس او د انسانانو نه سبب پیرانو کې دي یعنی جنی شیطانان دي او څه چې دي هغه انسی شیطانان دي د انسانانو د جنی شیطان د انسی شیطان د انسانانو په شکل کې کوم شیطان دی د جنی نه خطرناک دی ځکه تعوذ بالله من الشیطان الرجیم د جنی شیطان به وتختی او یا کوم د انسان په شکل شیطان دی کنه که په دې کلمې هم چوپ کړي دی ګورې نه زی ډېر خطرناکي خو بهرحال د الله نه چې بنده مدد غواړي نو الله یې حفاظت کوي. محمد ابراهیم محمدی